سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د ایشیا کپ په هکله باندې یو خبر درکړم چې دغه کال ته به ایشیا کپ ترسره کیږي او که نه به ترسره کیږي. بل طرف ته شهزاد محمدي د افغانستان ملي ټیم کې د راتګ په هکله باندې یو خبر ورکړی ده. کوم ملګری په چینل کې نوی راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اولنی خبر به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی نور احمد په هکله باندې یو خبر درکړم چې نن په بیګ بیش لیګ کې یوه لوبه ترسره سوله. دغه لوبه به زه تاسو ته ووایم چې میلبرن ریګرز نور احمد په دغه ټیم کې لوبې ترسره کړې. برسبن هیټس مجیب زدان دوی ټیم سره دوی لوبه ترسره کړله، خو زه به تاسو ته ووایم چې د نور احمد لپاره دغه بیګ بیش لیګ مکمل ډول باندې ناکامه سوی ده او په نن لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې نور احمد ته بیخي موقع نه ده ورکړې. دغوی خپل خارجي لوبغاړي به زه تاسو ته وښیم، صرف د پاکستاني لوبغاړی خارجي یو لوبغاړی اماد وسیم نومیږي، هغه ته موقع ورکړې وله او بل طرف ته نور احمد ته بیخي چانس نه ورکړی. یعنی دغه بیګ بیش لیګ د نور احمد لپاره مکمل ډول باندې ناکامه سوی ده. که چېرته نور احمد غواړي چې د نړیواله سطح باندې د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي، دغه غټ غټ لیګونو کې واخیستل سي، ده ته پکار ده چې خپل بولنګ باندې ډېر زیات کار وکړي. په بیګ بیش لیګ کې نور احمد و لوبو کې ده ته موقع ورکړې ده او بل طرف ته صرف 3 لوبغاړي ورکړي دي او خرابه خبره خو د نور احمد بولنګ کې دغه وله چې په هر یو لوبه کې به 150 نه زیات رنزونه ورکول، کله به 9 رنزه ورکړل، کله به 15 رنزه ورکړل. نو دغه ځوان لوبغاړی ده ته پکار ډېره زیاته خواري وکړي او ډېر زیات محنت وکړي چې د افغانستان لپاره که چېرته غواړي دی لوبې ترسره کړي. د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان پخوانی لوبغاړی شهزاد محمدي بیا دغه خبره ورکړې ده چې دغه ټي10 لیګ چې کوم ده دغه د ما لپاره ډېر زیات مهمه ده. زه به تاسو ته وایم چې ټي10 لیګ ته هم ډېرې کمې ورځې پاتې دي، تقریبا 15 ورځې وروسته ټي10 لیګ شروع کیږي او په دغه کې شهزاد محمدي د ډېر زیات افغان لوبغاړي په ټي10 لیګ کې اخیستل شوي دي. که چېرته په ټي10 لیګ کې شهزاد محمدي وایي، زه به پوره کوشش کوم چې دغلته ښه وځلېږم او د افغانستان په شراوړیزه سکواډ کې خپل ځان ته ځای جوړ کړم. نو شهزاد وایي چې زه پوره امیدوار یم چې شراوړیزو لوبو کې به افغانستان سلیکټران ما وګوري او ما به د افغانستان ملي ټیم کې راواچوي. تاسو غواړئ شهزاد محمدي په شراوړیزه ټیم کې د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي؟ لاندې ماته په کمنټ کې هم حتما ولیکئ. او د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه دغه فروری میاشتې کې سیریز ترسره کیدونکی او د زیمبابوې کرکټ بورډ هغه څو هفتې مخکې یو خبر ورکړی و چې موږ به افغانستان سره دغه لوبې حتما ترسره کوو. خو بل طرف ته هغه تېره ورځ دوی یو بل خبر ورکړی ده چې د موږ ملک کې کرونا وایرس ډېر زیات سوی ده او موږ نسو کولی چې افغانستان سره لوبې ترسره کړو. یعنې امکان لري اوسه پورې دوی کنفرم خبر نه ده ورکړی، افغانستان کرکټ بورډ هم نه ده خبر کړی. کیدای شي دغه فروری میاشتې کې چې زیمبابوې سره د افغانستان لوبې دي دغه نورو میاشتې یعنې مخکې واړوي او دغلته که چېرته مخکې واړول سي نو د افغانستان رشید خان، مجیب زدران، قیس احمد، نور احمد او همدغسې محمد نبي به بیا د پاکستان سوپر لیګ په ټولو لوبو کې دوی لوبې ترسره کوي. او د نه علاوه به زه تاسو ته دغه د افغانستان لوبغاړو رشید خان، نبي، مجیب، قیس احمد او نور احمد قیمتونه وښیم، یعنې هغه اصلي قیمتونه یې معلوم سوي دي چې څومره بیه باندې دغه لوبغاړي په پاکستان سوپر لیګ کې اخیستل سوي دي. د رشید خان قیمت به زه تاسو ته ووایم چې $1,80,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده. محمد نبي بیا 85,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده. همدغسې مجیب زدان هم 85,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده. قیس احمد به زه تاسو ته ووایم چې 25,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده او بل طرف ته نور احمد بیا 50,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده. یعنې قیس احمد نه هم ډېره زیاته قیمته بیه باندې نور احمد اخیستل شوی ده. نو نور احمد به که خیر د پاکستان سوپر لیګ په ټولو لوبو کې لوبې ترسره کړي او نور احمد ته پکار ده چې دغلته خپل استعداد وښيي او خپل بولنګ باندې ډېر زیات کار وکړي. ځکه ما د نور احمد په هکله باندې وویل چې بیګ بیش لیګ کې ناکامه سوی ده چې نور احمد هم ورنه خبر سي او خپله خواري ډېره زیاته وکړي او دغه بولنګ کې ویرایټیانې پیدا کړي چې دواړو طرف ته سوینګ واخلي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې سبا ته یعنې د یکشنبې په ورځ باندې د افغانستان او د آیرلینډ دویمه 50 اوریزه لوبه ترسره کیدونکې ده. دغسې امکان لري چې په دغه لوبه کې به حشمت الله شهیدي ته موقع ورکول کیږي، خو بل طرف ته دوی به دغه لپاره عظمت الله عمرزی یا ګلبدین نایب کې دغه دواړو کې به یو لوبغاړی کینی او د دغو په ځای باندې به حشمت الله شهیدي ته موقع ورکول کیږي. دغه لوبه به زه تاسو ته وایم چې د یکشنبې په ورځ باندې سهار ټایم کې 9:30 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي او RTA ملي تلویزیون چې کوم ده او د پاکستان PTV سپورټ باندې تاسو دغه لوبه لایو هم کتلی شئ.
د نه علاوه به زه تاسو ته د ایشیا کپ په هکله باندې یو نوی خبر راغلی ده چې پاکستان کرکټ بورډ دغه خبر ورکړی ده چې دغه کال ته د موږ لپاره ایشیا کپ ډېر زیات مهمه ده. دوی دا خبره هم ورکړې ده چې موږ غواړو هندوستان سره په قراره باندې کینو او دوی سره خبرې وکړو، ځکه هندوستان هغه وخت کې دوی غواړي چې دوی نیوزیلینډ او ساوث افریقا سره لوبې ترسره کړي. یعنې هندوستان غواړي چې ساوث افریقا خپل ملک ته راوغواړي، یا نیوزیلینډ هغه تېرو کلو کې د دوی یو 2 سیریزونه کینسل شوي ول، د هغه په وجه باندې دوی هغه څو هفتې مخکې دغه خبر ورکړ چې موږ به ایشیا کپ کې لوبې نه ترسره کوو. خو بل طرف ته پاکستان بیا وایي چې موږ به پوره کوشش کوو چې هندوستان کرکټ بورډ سره خبرې وکړو او موږ غواړو چې ایشیا کپ ترسره کړو. که چېرته ایشیا کپ یعنې په خپل تاریخونه یعنې جون جولای میاشتو کې ترسره نه شي، نو دغه کیدای شي امکان لري بیا نورو میاشتو ته واړول شي، یعنې اګست سپټمبر میاشتو کې به یعنې شراوریزه ورلډ کپ نه مخکې کیدای شي دا ایشیا کپ ترسره شي. خو فلحال د دې په هکله باندې کنفرم خبر نه ده راغلی. هندوستان هم داسې پخه فیصله نه ده کړې. هندوستان هم په دغه باندې سوچ او فکر کوي او دوی غواړي، دوی خپل هم غواړي چې په ایشیا کپ کې لوبې ترسره کړي، ځکه ایشیا کپ چې کوم ده هغوی نه تنها دغسې سریلانکا ته ګټه رسیږي یا پاکستان ته ګټه رسیږي، بلکې دغه نه هندوستان ته هم ګټه رسیږي. او بل خاص کر خبره دا ده چې افغانستان او بنګلادیش غوندې ټیمونو ته هم ډېره زیاته ګټه له ایشیا کپ نه رسیږي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې پاکستان مینوال ډېر زیات خوشحاله دي، یعنې دوی وایي چې موږ غواړو چې د افغانستان او د زیمبابوې دغه فروری میاشتې کې چې کوم سیریز ترسره کیدونکی ده دغه کینسل شي او د افغانستان 15 واړه لوبغاړي یعنې موږ غواړو چې په پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کړي. زه به تاسو ته وایم چې پاکستان کې یعنې ډېر زیات مینوال دي، خاص کر د رشید خان او د محمد نبي ډېر زیات مینوال دي پاکستاني، چې دوی غواړي موږ غواړو چې د افغانستان رشید خان او نبي که چېرته په پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کړي، نو د پاکستان له سوپر لیګ دغه خوند به ډبل سي او ډېر زیات په زړه پوړی به دغه کال ته ترسره سي. ځکه زه به تاسو ته وایم چې یعنې بعضې خارجي لوبغاړي دي لکه ډیوډ میلر غوندې لوبغاړی او څو نور خارجي لوبغاړي هم دي، هغوی شک کې دي، هغوی غواړي امکان لري چې بعضې خارجي لوبغاړي پاکستان سوپر لیګ کې لوبې کولو ته رانسي، نو دوی غواړي چې افغانستان لوبغاړي خو باید 100% په پاکستان سوپر لیګ کې په ټولو لوبو کې لوبې ترسره کړي. او زه به تاسو ته یو بله خبره هم وکړم چې فلحال د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه اوسه پورې دغلته یعنې کوم قسمه خبرې نه ده ورکړی چې د افغانستان لوبغاړي به پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کړي او که نه به یې ترسره کړي. خو ما ته داسې ښکاري چې خامخا به د افغانستان لوبغاړي په پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کړي، ځکه که چېرته دوی لوبې نه ترسره کولې افغانستان کرکټ بورډ ورته اجازه نه ورکوله، نو د دوی نومونه به یې د پاکستان سوپر لیګ ډرافت ته نه لیږل، نو که خیر افغان لوبغاړي به حتما پاکستان سوپر لیګ کې لوبیږي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې ماته په کمنټ کې حتما ولیکئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.